السلام علیکم زی انوار میزبان قدرمن بنو پریس کلب شه موجود یم لکه نن چې روغل د زوی کې باندې چې سمره فن کروندي ور سره د لکی مروت ټول روغلی دی او د زوی احتجاج سٹارټ کړه دا احتجاج دی ویل سٹارټ کړه دا چونکه په دې باندې سیمین د مخ شوی پابندی لګیدلې دو چې دی بار مطلب میدونی پروګرامینګ نه کوي دغه سره امن خروپېږي هغه متعلق دی د زوی وړ کې احتجاج جاری کاټ کو دي سم مطالبات دي صدر صاحب سره وا خبرې کوي دا د مش د باندې ډیویژن یو تنظیم دی د فنکارونو د ثقافت تنظیم دی ثقافت د کومې شناخت وي د کوم چې ثقافت ختم شي د هغه شناخت ختم شي نو دا فنکارون ته د ډېر زیات ټیم نه چې کوم تکلیف ته مشکلات ته په دغه باندې شي چې کوم لکه پولیس یا نه پرېږدي د تخپل فند د تخپل حق نه ملاویږي پولیس چې کوم لکه وس په دغه باندې شي زه دا درته وایي چې زه ټیپک تو پنچا مې خوستې وي که نه سن ورته وي چې دا مالک ته معتبر دی او د مالک چې کوم چېرې چپړسي غاوي باډي ګارډ وي خو چې بجاو د بلا در سره ویني په قیمت ونه باندې وردرې مې فنکار په مخرو کې ځاوي نه د دې د پابندي وجه څه دو لکه ویلې در باندې لګولي یاره خدا خو دې دا ویایي چې من لکه بدامني دو د خپل داغه میش دا ویایي چې فنکار ته د امن ملاو شي معاشره د امن ملاو شي فنکار بیروزګار دی د دغه وجه نه او بدامني د بیروزګارۍ وجه نه ډېر ازګیوته جوړېږي چې یوه سړي ته کور رزګور یې نه وي میش سره دا فنکارون دي چې کوم ډېر عاجزون چې کوم دو معذوره کسون دي نو دا د سوو کو ډېر کسون بال بچې دي هر سړي لکه زړه دا وړي چې مو بچی ښه تعلیم وکړي مو بچی ښه سړی ورنه جوړ شي مو بچي نه ښه اوسار جوړ شي خو لکه دې ته چې کوم د خپل حق نه ملاویږي دې ته چې کوم روزګار نه ملاویږي نو دغه وجه نه بیا د آخر کار څه کوشش ته مجبوریږي ریشان بای د لاوه ته درېږي چې چونکه باندې چې کوم فنکارون لار برتل دي پیغه پابندی نشته دو په ټول پاکستان ش نشته په باندې شته بالکل دا میشتو سے علاقې شه دا خبره لګیا دو او میشته ډېر په کم نظر خلک ګوري میش ته منې هغه نورو کوي چې کوم میش حق ته د خفان ته او دغه ته نه خلکو مې بیا قدر کای میدونی نه درته جوړای لګیا دی کنه په انتظامیه طرف نه تو سره بالکل خو عوام خو مینا کوي محبت کوي خو امن نشته دا امن پچار دا میشته او رزګور پچار دا د امن چې کیم بګړاو روغله دا دی دا خو نو وی چې یاره د توسه د غتیم چې مجلسینه جوړیږي ټنګ ټکور پروګرامینه دغه سره بالکل دی وی چې توسه پروګرام جوړ کی به توسه دا وسله او دالې ودیره سم مطالبه میش دا غاچ سرنګ صدر صاحب خبره وکړه میش ووټ ته پسې او دا نه بلکې ډېر فنکارون دي دا غونډر چیک دی خپل حق دی پوره بالکل برداشت حد کا تمام دا نیرا چې صدر صاحب یوای اشاره دا غونډ د لکی او د نورنګ او د بانی چې سمره فنکار پرې ته دا غونډر وزي د صدر صاحب په یوې اشاره سره میش دغه خبره کی چې لکه افسرون ته میش په پولیس لاین ش پروګرام کړای دی میش په کینټ ش پروګرام کړای دی میش د آرمی افسرون ته پروګرام کړای دی هر قسم افسرون ته ډی جی تم کړای دی ډی سی تم کړای دی هر کله چې د خپل پروګرام بیا نشته پابندي کا میش د عوامو پروګرام چې کوم د فنکارون کو بیا پابندي د پابندي بیا هم درته ویل چې پاره تونه بند د نصیب د حوالات ته چمي او دغه وجه نه چې کوم د خلک بل د ډی سی صاحب زبانی ډی سی صاحب نه د فنکارون زبردست ګیلادو لکه میش دا وی چې د بانی ثقافت چې کوم د ډی سی د لوسه چې کوم تباہ برباد شو دوی پیسې فند چې کوم فنکارون ته وسه پرانه کوي شپه تو ور میش ورغلی اوس ډېر مسایل دي نو فند ته کې نه را داسې پیکیج شامل وسته فنکارون ډېر به انتها تنګ شوی دی میش مخصوص کړه بار چې د سمره ټر شوی دی 140 فنکارون د بانی او د لکی مار وتر ټیل دی کچره تو سه مطالبات اون منل شل یا مطلب د پابندی ختم نشله تو سه ولای عمل سي میش داله عمل دی چې دا 140 کالی نه دی ویری چې کوم نر پانډا کا سن نو ست ډېر زیوت خال کو غلای دی په کمره شپوت دی خو میش د کیش د پر کم سره غاښ ولې وست دی جی صاحب سره میش ملاوی د ډی سی سره مو غادو اراده چې ور سره ملاو شي خو لکه آینده د پر میش د چې کوم احتجاجي کیمپ لاګوي د فنکارونو چې کوم دو هر قسم لکه د خپل د مجبورو چې کوم د یو قدم دا خو خود بدندوي چې پېښور ته چې کوم لکه وزیر اعلی هاوس څنګه چې کوم دو ډایرکټر کلچر څنګه چې کوم دو لکه درنه ورکوي هایوے ته ودرې می چې کوم دو لکه چې په ست سرعت په خپل حق ته پر چې کوم د قدم چې مجبور دي زیتیم السلام علیکم دا زه غونډه خپل د علاقې غونډه د افسرانو ته سلام کو بهرحال موږ دا فنکاران لکه چیرته داسې پروګرامونه موږ دا فنکاران لکه دو تروکاواټي
پولیس له هغه نه نور هغه نه مطلب دا ده نوره خو موږ مطلب دا چې د حکومت سره غونډتاوني لکې چیرې پروګرامونه ډي سی او صاحب وال لا مثال عدالت وال پروګرامونه ججانو وال پروګرامونه دا غونډ موږ ورته کوو یا نور عوامو ته مې نه پرېږدي عوامو ته مو نه پرېږدئ اوس موږ دا وایو چې یاره خامخا موږ کوم پله لاړ شو آخر موږ غریب خلک یو بچیان مو دي داسې موږ فنکارانو بچیان او نوکریګانې خو مو نه او دغه بس موږ دغه هغه ده چې موږ سره د تعاون وسي دې سره د تعاون وشي دې باندې چې کومه پابندي لاګه ده په د ډي سي صاحب باندې ضلعي انتظامیه ټوله نظرثاني وکړي دیا وړو وړو بال بچتي چې دې من کیم خپل یغه مطلب دې شفان دا واتو سے پابند کیه نو دې بل هیڅ کې سمزریا نشته دا چونکه مشاهیر خلق ته دا نه د لوسف چار کوي شي نه بل داسې چار کوي شي واخ نه په دغه فن شه لاګیا دي السلام علیکم سر صاحب موږ د لکی مروت سره ناورنګ نه تعلق لرو معراج الدین مروت او موږ د حکومت نه اپیل د پرزور چې موږ باندې دا څوم یو ته بدرې کاله کې چې پابندي لګېدلې ده نو اخر به د منځ کرونا رااله موږ بل بچیدار یو نمو مځکه ست نمو پټیسته چې موږ څه واخلو نو دا فن په موږ باندې بنده چې چیرته ټنګ ټکوري بس موږ نه پرېږدو یو نه بیا کوو اوس اخر لا د موږ استوس د فن سره ریلیټډ یار جی تقریبا 30-35 سال وکړي چې بل رزګور بل روزګار خو موجي دغه روزګار د ملک منستر روزګار او نو موږ بل بچی د خامخ یو زه خو فنکار خو نه نور دنیا فنکاران دي هغه بار ناشتي کنه تاسو ګیلمن وست ګیلمن زکه چې موږ اوس کوم اخیری موږ ته خو د سلار وشي چې موږ کوم پر لاړ او موږ ته دا فن د اخلاص کی موږ ته د امن راکی ډي سي صاحب ته میشته ورا ورغللی چې ډي سي صاحب د فنکارون ته زیات مشکلات دي د فند طریقه ورته وکړي کومه د کورونا شپ بندي په بند ولګدل اپ پیسې وچاته نه دي شوی ډي سي ته میجو ولا د دوا ته چې کومه دو چوکینا دي دا بند کریډي نه ریپل لاګي ولا کینا ریپل لاګي چې کوم دای بیا ورته اثر نشي چې کوم اړان کړل چې کوم بیا نه وی چوکینا په بند جوړ کړل نو زه ډي سي صاحب ته په دامه سخت انکید د سخت اعتراض مې دای په بند چې دغه په زیدوا 15 کا سنت کور روزګار ورکام روزګار ورکا چې هغه بال بچ چې کوم څه طریقه جوړه شي وګا سبو ته خلق په پکړ دی چې کوم ډیر غریبات ته خلک ته چوکه ضرورت نه و چې د کیم